د دوستم تازه څرګندونې له ترکیې څخه دوستم کوم اخطارونه له ترکیې څخه طالبانو ته ورکړي دي. ملګرو که غواړئ پوه شئ پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دوستم د دشت لیلی تاریخ به بیا تکرار کړو. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قمندانان راټول کړي او د طالبانو د واکمنۍ خلاف یې د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدنه کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلی تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه نه ده چې دوستم به دغه ادعا شوي وسلوال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم محقق یونس قانوني عطا محمد نور عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي دي. یادې شورا ویلي چې لومړی د خبرو له لارې طالبان د ګډ او منتخب حکومت جوړولو ته هڅوي، خو که طالبان دې کار ته غاړه کې نږدي د وسلوال مقاومت په پایله کې به یې دغه کار ته مجبور کړي. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي، د قدرت جزیرې له منځه وړي او مخکینی چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدلی شي. ملګرو که تاسو هم د دوستم د دې څرګندولو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.